اسرائیل وایي محمد ضعیف د هغو کسانو له ډلې و چې د اسرائیل پر سویل یې د اکتوبر 9 د بریدونو پلان جوړ کړی و. په دغه برید کې شاوخوا 12 کسان وژل شوي وو او 251 نور یرغمل نیول شوي وو. سلامونه ستړي مشئ له صدف نیوز یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. حماس تایید کړه چې د دې ډلې د پوځي څانګې عزیز الدین قسام د لیواګانو قومندان محمد ضعیف وژل شوی دی. د اسرائیل پوځ د تیر کال جولای میاشت کې ویلي وو چې ضعیف یې وژلی، خو حماس یې تر اوسه پخلی نه و کړی. ضعیف په غزه کې د حماس له مشر یحیی سنوار راوروسته د دې ډلې دویم کس ګڼل کېده. سنوار هم تیر کال د اسرائیلي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د یادونې ده چې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC تیر کال د محمد ضعیف او همداراز د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د دغه هیواد د دفاع مخکنی وزیر یواو ګالانت د نیول کېدو حکم صادر کړ. محمد ضعیف د هغو تونلونو په جوړولو کې پر همکارۍ تورن و چې د حماس وسلوالو له غزې څخه اسرائیل ته د اوښتلو لپاره کارول. هغه همداراز د حماس د مهمې وسلې قسام توغندیو طرح ګڼل کېده. حماس د پنجشنبې ورځې اعلامیه کې د دې ډلې د مرستیال پوځي مشر مروان عیسی مړینه هم تایید کړې ده. امریکا د تیر کال مارچ میاشت کې د مروان مړینه اعلان کړې وه. عیسی اسرائیل ته په ډیرو مطلوبو کسانو کې ګڼل کېده. اروپایي ټولنې چې د حماس د مشر نوم یې د ترهګرۍ په تور نوملړ کې شامل کړی و، هغه نیغ په نیغه د اکتوبر د 9 بریدونو کې ښکیل بللی و. غزه کې د اسرائیل او حماس وروستۍ جګړه د 2023 کال د اکتوبر 9 له برید وروسته پیل وه. د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت وایي دغه غزه تراړه کې د اسرائیل په شاوخوا 15 میاشتنیو عملیاتو کې له 40,280 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیل او حماس بالاخره د روانې جنورۍ پر 19 په اوربند هوکړه وکړه. د دې هوکړې له مخې تر اوسه د حماس لخوا 15 اسرائیلي یرغمل آزاد شوي دي. اسرائیل د دوی په بدل کې 400 فلسطیني بندیان خوشي کړي دي. په دغو زندانیانو کې داسې کسان شامل دي چې د بمي چاودنو او نورو بریدونو له کبله پر اوږد بند محکوم شوي وو. خو داسې ځوانان هم پکې شته چې هیڅ تور پرې نه دی لګول شوی. ګڼ شمېر آزاد شوي فلسطیني بندیان لویدیځې غاړې ختیځ بیت المقدس او غزې ته ستانه شوي او شاوخوا 80 تنه په درنو جرمونو تورن ترې نورو هیوادونو ته شړل شوي دي.